حشمت الله شهیدي صاحب د امریکا غږ د فیسبوک کتونکي او د امریکا غږ د راډیو اوریدونکي ټول ستا خبرې اوري او پوښتنې هم درته رالیږلي دي. خو اول به زه یو دوه پوښتنې وکړم ځکه مینوال زیاتره همدغه پوښتنه کوي. خلک دې په میدان کې ګوري ځلیږي. حشمت الله شهیدي په آیرلینډ کې وځلېده، په افغانستان کې داخلي لوبو کې، په نړیوالو لوبو کې، بیا په تېره د اسیا د تکړه ټیمونو سریلانکا، بنګلادیش او د په تېره پاکستان خلاف د ونیو منډو کولو سره ستاغه نوم خلکو ته نور هم روښانه شو. خپل د ابتدایي کرکټ باره کې یا ژوند باره کې کله راته ووایه چې ځوانان پوه شي چې دغه ته رسېدل څومره خواري غواړي. عابد صاحب ما خو په 2006 کال کې کابل کې د چمنزوري کې ما د سره خوا کې اولمپیک یو اکیډمي و، نو ما دغه مخکې په ټینس بال ډېر کرکټ کاوه. بیا زمونږ پلار د الله پاک وبخي یغه ما ته ویل چې دلته اکیډمي د دلته بیا کرتا کې ډېر ورته بیا ول دلته زو واچو. نو بیا کله ز کابل ته راغلم، کابل کې دغه چمنزوري سره اولمپیک سره یو اکیډمي و. حال تلاړم به د ما د ورور یو مرګره و د نصیر په نوم یې بیا زه حاجی صاحب عزیز الله فضلی سي موږ چیرمن دغه ته معرفي کړم. بیا حاجی صاحب عزیز الله ما سره ډېر منډه ترډه وکړه او په میچونو ته بیره وختم اکیډمي کې مالته معرفي کړم چې ما استعداد یو کاته چې د کې واقعا ورته افسر. نو ما سره ډېر منډه ترډه وکړه او بیا دغه نه بعد زه په درې میاشتې ما کرکټ کو او د 19 کلنو لوبغاړي شیر ځای هغه اکیډمي کې انچارج و. موږ سره بیا د ورسته د 19 کلنو کیپټن، نو یې غره سره ډېر منډه ترډه وکړه. الټرنیټ کې بیا سره ډېر کار کاوه. نو بیا انداوز بیا 15 کلنې لوبډلې ته د نیپال هیواد ته ما ول سفر وکړ او الته مې خلوب وکړله. بیا ورپسې ول کلنې لوبډلې سره او ما بیا دغه نه بعد 2010 کال کې د 19 کلنو نړیوال جام په نیوزیلند کې نو اول ور ما غلطه 19 کلنې لوبډلې سره اشتراک وکړ چې پیغه کې ما شیلو به وکړل. بیا دغه نه بعد 19 کلنې لوبډلې سره ما بیا 2014 کال کې د ملي لوبډلې تمالار پیدا کړل چې هغه کې اول لوبم د ما د پاکستان خلاف په سنگاپور هیواد کې هغه کې مې 15 سیزه جوړ کړ چې هغه لیست ا لوب او بیا مې وان ډے انټرنیشنل اول لوب د کینیا سره وکړل. نو بیا دغه نه بعد نېشنل ټیم سره هم کله به ډراپ الحمدلله اوس مې خطر فامو کړی. تاسو څنګه چې تاسو خپل ول چې کله به ډراپ وم ډېر لوبغاړي چې ملي ټیم نه بهر شي یا سمو د چانس برابر نشي یا په سفرونو لاړ شي لوب ورته برابر نشي زړه تنګيږي مایوسه کیږي کنه تم ساتي تخپل تجربه نه راته وایي. که زړه تنګ کې نو بیا کرکټ ته نشي کولای ځکه کرکټ چې ولوبه د کې یو هم را کامیابی نه یو هم را انسان د سخت سره او د ناکامۍ سره مخ کیږي. نو ته به هغه ته غاړه ورکې او مایوسه کیږي بنه او کوشش وکړې چې هغه کومې نیمګړتیاوي تاکي هغه باندې کار وکړي. نو د زیاتره د قسمت خبره هم ده. نو یو خلوب غاړي به هغه هغه ټول سټیجونه نووزي ملي لوبډلې ته بلار پیدا کیال ته سیلار شي. نو لوبي او لوبي دوه لوبي درې لوبو کې میچونه کې رنځ نه کې بیا ډراپ شي. نو دا د قسمت خبره هم ده. نو زه وایم چې ملي لوبډلې ته لار پیدا کول بیا هم دومره مشکل دي لکه څومره چې حالت ځان ساتل دي. صحیح. ته ځوانان زیاتره موږ ګورو هغه چې ټیم کې ونه خستل شي خلک وایي چې پلان کې سبب باندې اخیستل شوی یا دا وجه ده ستاسو لکه د سګرددل چې د سمو د کرکټ ټیم کې نه وي کته ویل چې نه زه باید خواري وکم لوب وکم او دې څه نه ګرځم چې ولې نه اخیستل شوی. نو دا خو عابد صاحب اکثره وخت لوبغاړو په ذهن کې خبرې مبري غلويږي خو یعنی بعد یو لوبغاړی چې ډراپ کیږي هغه خپل ځان ته وګوري د څه نه هغه په پړه بل چا واچي یا بل څه ملامت کی بعد ځان ملامت کی زه ولې نه ما دا هم ډیر یو مهم ټکی دی ځکه ک مثلا ته ډراپ نو خامہ خطا کې بام سننګړتیاوي نو اکثر وخت زه دا سوې ما نو ما ځان سره ویل دي زه به مهنت کوم ان شاء الله او ټول ته به خپل ورتیا خېمه څوک ما راپین زه به د بیټ او د پرفارمنس بالکل لکه څنګه چې ثابت هم کړه و دې خودله اسیا جام کې د تکړه ټیمونو خلاف 50 یو کړي خلوبه دی وکړه بلکې ستاغه رن اوټ چې د هند خلاف څنګه چې اماغه لکه چلو به بدل کړه
هغه واقعا ډېر مهم وخت کې هغه رانه شو. صحیح. دلته فیسبوک کې مینوال سلامونه هم درته کړي دي، ډېر مبارکي هم درکړې ده، ملي اتل یاد کړی او وایي چې موږ افتخار کوو چې شهیدي غوندې لوبغاړي لرو. خو ځینې بیا وایي چې شهیدي داسې وایي ډېره سلو لوبه کوي، خلکو زړه درته تنګېږي. خپله ورته څه وایي دې مینوالو ته؟ عابد صاحب اول خو وعلیکم سلام هغه ټولو مینوالو ته د ما له خوا نه هم ډېر سلامونه ورته وړاندې کوم. او بل عابد صاحب د کوم لوبغاړي د کوم مینوال چې ما پسې خبرې کوي یا ما ته منفي نظر لري چې دا ډېر په لوبه کې ډېر بالونه ضایع کوي یا آهسته لوبه کوي، نو عابد صاحب دا خو ګوره کرکټ دا یو ټیم گیم ده، نو په دې کې 11 لوبغاړي هغه یو خپل رول لري، داسې نه ده چې 11 واړه یو رقم لوبه باید وکړي. نو ما ته همدغه رقم رول راکول کېږي او زه کوشش کوم چې همدغسې لوبه وکړم، ځکه ټولو کې زه ما په فکر سخته کار همدغه ده چې ته هلته ځان ساتې او هغه سخت حالاتو نه ټیم وباسې او د ټیم لپاره لوبه کوي. دا نه چې زه د ځان لپاره لوبه کوم هلته زه ولاړ یم او رنز نه کوم، هغه دا ډېره غټه قرباني غواړي. که نه که ته وایې چې غټ شاټ ووایې غټ شاټ داسې نو ته ذهن کې اول نه ځان سره وایې چې که آوټ شم آوټ به یم، یعنې ځان خلاصول دي غټ شاټ ویل اکثره وخت، یعنې وهلی خو شي داسې خو نه ده چې نه شي وهلی، داسې نه ده چې زه نه شم وهلی. خو ما ته د کوچ او د کپټن له خوا نه همدغسې پلانینګ راکول کېږي چې ته موږ سره تر اخره پورې کوشش کوه څومره چې اوږده لوبه کولی شي چې وکړه. نو هماغه شی زه د هغوی په خولې باندې هغوی کوم پلانینګ ما سره کوي زه لوبه کوم هغه رقم. نو زه ما په فکر عابد صاحب ټولو نه سخته کار همدغه ایمل شریفي زموږ د فیسبوک مینوال دی، هغه لیکلي دي چې زما پوښتنه ترې همدغه ده چې دا غټ شاټونه ولې نه وایي، څلوریزې شپږیزې ولې نه وایي؟ نو جواب دی لکه چې ورکړم همدغه جواب نه ورکړه، ځکه ما رول همدغه ده، که زه شپږیزه یا څلوریزه ووهم او زه آوټ شم نو بیا خو تاسې د ما د مینوال دي څوک د کرکټ جواب نشي ویلی که نه. زیاتره خلکو ته دا کرکټ لکه چې دا وکټ یې لوځول او د بار میدان نو ایستل دا کرکټ ښکاري لکه چې زه فکر کوم همدغه شی ده، که څوک په کرکټ واقعا پوهېږي هغه داسې خبره نه کوي، او که څوک چاته دغه شپږیزې او څلوریزې او دغه وکټو ایستل لري اچول دغه خوند ورکوي، زه پوهېږم هغه به په کرکټ نه پوهېږي یا ولې. خو عابد صاحب زه بیا هم درته وایم چې زه دغه هر شی کوم زه د ټیم لپاره کوم. نه بالکل حوصله، ځکه د کرکټ خو زیاتره دغه ټایمینګ او حوصله او انتظار او خبال ته تمه کول. بل مینوال لیکلي وي د کمار سنګکاره د سریلانکا د مشهور لوبغاړي سره دی ولیدل، زیاتره افغانستان کې ستا نوم هم داسې یادېږي چې ته د افغانستان له خوا نه داسې لکه کمار سنګکاره، هغه ملاقات دې څنګه و؟ ولا چې هغه باندې خو ډېر خوشحاله شوم چې کله ما اول هلته سنګکاره ولیدل چې هغه هم کمنټري کوي، ځکه ما ویلې زه به د سره خپل نیمګړتیاوې یا کومې کمزوریانې دي ما هغه به ورسره شریکوم چې د ما سره کومک وکړي او هغو کې ما ته ښې مشورې راکړي. هماغه و چې یو ورځ زه ورغلم د میچ نه مخکې ما ورته وویل چې دغه ځایانو کې زه مشکلات لرم څنګه وکړم دې کې زه دغه نیمګړتیاوې حل کړم او دې کې زه هغه راولم مثبت خپل بیټینګ کې مثبت پوینټونه راولم. نو بیا ما ته سنګکاره یو څو خبرې وکړلې چې باید داسې وکړي او دغسې وکړي، او هغه هم ما ته دا ویلي وایي it's not about sixes and hitting sixes and hit out of the ground, no it's about rotating the strike. مطلب یعنی دغه کوشش کوه چې یو کوه او ګیب کې چې کله لوز بال خراب بال د ترازی هغه څلوریزه وه دغه ته وایي کرکټ وایي. او نور یو څه خبرې راته وکړې بیا ما وویل چې زه به انشاءالله آینده کې په هغه باندې کار کوم، کوشش به کوم چې هغه باندې کار وکړم. دا سید الله سعادت وایي چې د هر ټیم سره لوبه خپل یو کیف لري او احساس لري، خو د پاکستان سره لوبه کول یو بل احساس لري. تاسو به فرق کوو که نه ټول لوبه د یو قشان کتل؟ اول خو ټولې لوبې چې هغه مهمې، هر لوبه مهمه لوبه چې د وطن لپاره ته کې د وطن د نوم لپاره ته کې که هغه خدای دې چې پاکستان سره د کوم اسانه بیخي اسانه تر اسانه کینی، خو موږ د وطن لپاره لوبه کوو. او بیا فرق خو په دې بولم چې زموږ وطنوال یعنی ډېر غوښتل چې دا لوبه موږ وګټو او موږ هم غوښتل چې دا لوبه موږ وګټو، او ما ډېر کوشش کوم چې زه ودرېږم او د وطن لپاره ښې منډې جوړې کړم او دغه لوبه وګټو. یعنی فرق بیا هم دومره نه، خو په یو حساب
ځکه چې موږ نه خواهشات زیات دي، موږ د مینوالو د وطنوالو او موږ نه غوښتل چې موږ باید د پاکستان خلاف لوبه وګټو، خو موږ پوره کوشش وکړو، نو بس قسمت یې ونه کړله او د غوي بیټسمنانو خلوبه وکړل، ځکه 270 رن پر کول غلطه هغه دومره اسانه کار نه و، ځکه د بنگلاديش خلاف ته بیګاو ګوري، د بنگلاديش خلاف یو اسانه بالینګ خلاف یو 210 رن ونه کړل، نو زه فکر کوم چې د غوي بیټینګ ته کریډټ ورکو، ځکه غوي د خلوبه وکړل په غیر ځان. د فیسبوک د اثر مینوالو لکه احسان الله صدیقی، حافظ عابد بخاری، مالک خان، امدا شانتی نور کتونکو محمود ګلستان وایي چې ستا او د پاکستان د لوبغاړي حسن علي منځ کې د خبره وایي ترخه شوې وه، وایي کولی شي راته ووایي چې څه قصه وه، تاسو ویلې هغه څه ویلې که نه؟ په پاکستان لوبه کې یو هم ډېر جذبې نه کار اخلي، موږ هم ډېر جذبې نه کار اخلي، نو هغه ما چې کله سیده شاټ ور ووهه نو هغه ما باندې کوشش وکړ چې ترو کې ما باندې یو سټایل وکړ، نو ما بیٹ کې خود د سیمخ کې ورغلم، یعنی څه سټایل کې زه در باندې بیا تانم تیز درځم، هغه بیا دوماري بال بیا ترو کوله غوښتل چې په ما باندې پرشر واچي یا غوسره باندې وکړي، او متاسفانه ما غا سټرایک نشو پرې خدای هغه کرخه نه دی باندې نه سوم راوتلې، ځکه چې هغه ترو کړي او وکټ مشتل وکړي د شامپیران اوټ ور کړي، نو زه ما غلطه ولاړم، هغه چې نه ما ورته دوه خبرې وکړلې ډېرې تیز، خو په کیمرا کې د ما خبرې را نغللې، یعنی د شاغ المټ راغی، یو وخت کې ما مرته کوم نه ویلې، خپل افغاني غرور ورته وخوده، او بیا یو کپتان ماته راغی خندلې ماته وایي زه خیر د خپل بیټینګ کوه او دا د ټیم ویلې ته خپل بالینګ فوکس کوه، نو بس دا خبره بیا مونږ کپتان اصغر غم ماته ویلې دوی غواړي تا غوسه کی او د سینا کار ماخله آرام مغزونه کار واخله او دې شانو څه کې مو وسیږي ان دا د لوبې برخه کله کله د بالر او د بیټسمن منځ کې د دغه راځي احساساتي خبره کیږي، بالکل خبره راځي، خو هغه وختونه چې ما غوسه کی نو زه غوسه نشم، صرف حالت مې دی هغه ریاکشن ته خپل ریاکشن ورخو ده، ځکه موږ د افغان ما دی افغان زوی ما او زه خپل افغاني احساسات لرم او زه فخر کوم په افغانستان باندې، چا تکه نه وایم چې نو کې دا ټول دنیا وکتل په میدان باندې وکتل، روح الله سحاق کوئی سلام ونه کې هلي ورته وې موږ منی التلته و اسیا جام کې خطر ډېر ستر لاس تکړل وې کدا راته د نه علاوه د حسن علي د پیښ نه علاوه بل کوم د حساسه مهمه شیبه ته یادېږي په دې ټول جام کې؟ زه په ونه منډه ولاړم اخري بال نو وخت زه ډیر هغه مشه سلیزه پر رقم ته به مهم وخت کې افغانستان لپاره ډیر د افتخار خبر به وځي، ما سلیزه والي و یو ټیم په ګټه تمامه کړو، هغه مال پر ډیر اساسي وخت، خو متاسفانه چې ما خپل سلیزه پوره نه کړله. سائل جان زازه وای چې کدا پښتنه ته کې د کوم ولایت دی وای اسمت؟ زه خو چې د لوګر ولایت د پولیالم ولسوالۍ او د فتحا بشانې په منځ ده او په قوم مومند ما افغان ما. بل دا سید احمد نوري وایي چې اسیا جام خو ته خیرته شو بل کال ته نړیوال جام روان دی، څه تیاری به درته څه فکر به دی نړیوال جام ته تقریبا ته نه همیشتي پاتې؟ زه فکر کوم چې د کومې لوبې تیر سول دا موږ لپاره ډېر غټ سبق و او کوم چې موږ نه غلطیان وسولې نو دا موږ لپاره ډېر غټ سبق و، باید موږ دې نه زده کړو کو، ځکه کرکټ ته یو لوبه دي چې وړي غلطیان هم کیږي او وړه غلطیان کولای شي چې لوبه وبایلې، نو موږ ته دا یو غټ هغه باید موږ دې نه ډېر څه زده کړو او نړیوال جام لپاره پوره تیاریان ورته ونیسو ان شاء الله، ځکه اوس ټول دنیا ته معلومات وسو چې موږ اوس یو وړه لوبډله نه یو، نه هغه پخوانۍ لوبډلې اوس خالي به موږ په یو شي کې اشتراک کوو او اوس موږ الحمدلله د ټول لوبډلو د دنیا هر لوبډلې غو سره سیال یو اوس سره او یعنی که ټول هغه فکر اوس نشته چې موږ به اول دلی تجربه کوم بل له خیر دی، لکه دا فکر اوس نشته باید خلو به کوي، باید اخره پورې ودرېږي، باید 500 نه ولوبوي او مخامخ ټیم وسوځوي لکه څنګه چې وکړه، اوس به دا خبرې نه کړي.
عابد صاحب مخکې به خلکو د دنیا غټو مبصرینو هم دا ویلي دنیا هر چا دا فکر کاوه چې افغانستان یو لوبډله ده چې هغه په نړیوال جام کې یا په آسیا جام کې برخه اخلي د دوی لپاره غټه خبره ده خو زه فکر کوم اوس هغه وخت نه دی اوس دا وخت را رسیدلی دی چې ان شاء الله موږ هر لوبډلې ته ټف ټایم ورکو او هر یو باید د په نظر کې ولري چې افغانستان د یو لوبډله ده هغه د هر چا سره لوبي دوی دې باید تر وډار شي او ډار تر وکی ځکه اوس موږ د یو لوبډله ان شاء الله چې په دنیا کې را باندې حساب کړي